تلاوت کول دا هم عبادت دی. نو ما سبق نه دی ویلی، ما قرآن کریم نزده، نو اوس په دغه حدیث باندې عمل کوم چې قرآن کریم ته ګورم او دا ثواب خدای پاک راکړي. او دا ژاړم په دې چې کاش کې دا قرآن کریم مې زده وای چې د دې تلاوت مې هم کړی وای، نو څونه خوند به کړی وای. نن سبا موږ قرآن کریم زده دی، د قرآن کریم تلاوت نه کوو. قرآن کریم موږ ته په سینو کې محفوظ دی، په قرآن کریم عمل نه کوو. قرآن کریم په تاخچو کې په هفتو باندې په میاشتو باندې پروت وي، ګردونه یې ووهي، څوک نشته چې راواخلي او د قرآن کریم تلاوت وکړي. قرآن کریم د الله جل جلاله اخرنی کتاب دی چې په دې کې د مخکنیو کتابونو او صحیفو معتدل او مناسب تعلیمات موجود دي. دا کتاب د کائنات لپاره د روح مثال دی او دا کتاب خداوند متعال په ټولو کتابونو کې اعلی او رفیع ګرځولی، لکه څنګه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټولو انبیاء کرامو سردار دی، دغسې قرآن کریم د ټولو کتابونو سردار دی. قرآن کریم هغه مقدس کتاب دی د چا په باره کې چې الله جل جلاله فرمایي لا یمسه الا المطهرون. قرآن کریم هغه رښتونی کتاب دی د چا په باره کې چې الله جل جلاله فرمایي ذلک الکتاب لا ریب فیه. قرآن کریم هغه عظیم کتاب دی د چا په باره کې چې الله جل جلاله فرمایي انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. قرآن کریم هغه کتاب دی چې د لوح محفوظ نه راغلی. قرآن کریم هغه کتاب دی چې په محمد رسول الله نازل شوی. قرآن کریم هغه کتاب دی چې د الله جل جلاله د طرفه راغلی. قرآن کریم هغه کتاب دی چې د لیلة القدر په شپې باندې راغلی. قرآن کریم هغه کتاب دی چې د رمضان په میاشت کې راغلی. او قرآن کریم هغه کتاب دی چې زموږ د هدایت لپاره راغلی. قرآن کریم هغه کتاب دی چې په دې کې د آدم او د نوح ذکر دی، د شیش او د ادریس ذکر دی، د یحیی او زکریا ذکر دی، د ابراهیم او د اسحاق ذکر دی، د یعقوب او د یوسف ذکر دی، د خضر او د لقمان ذکر دی، د دې لپاره د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ذکر دی. دا داسې عظیم کتاب دی. نن سبا موږ د دې عظیم کتاب قدر نه کوو. د قرآن کریم بې حرمتي دا نه ده چې ته قرآن کریم راواخه وسوځوه لکه څنګه چې دا مشرکین او کافران کوي، بلکې د قرآن کریم بې حرمتي دا هم ده چې په کومې کمرې کې قرآن کریم پروت وي، په هغه کمرې کې ته په موبایل کې ګانې ګورې، په کومې کمرې کې قرآن کریم پروت وي، په هغه کمرې کې ته کرکټ ګورې، په کومې کمرې کې چې قرآن کریم پروت وي، په هغه کې ته قسمه قسم ګناهونه کوې. دا هم د قرآن کریم بې حرمتي ده. په حدیث شریف کې حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ورځ الله جل جلاله د اسمان ټول فرشتي را جمع کړي. چې فرشتي کله را جمع شوي نو فرشتي دا حیران شي چې دا څنګه ورځ ده چې الله جل جلاله ټول فرشتي را جمع کړي او خپل مخې ته یې کښېنولي. چې کله فرشتي را جمع شوي نو الله جل جلاله په خپل اواز کې سورت یاسین ورته تلاوت کوي. چې کله دا سورت یاسین د فرشتو واورېدی نو دا ټیم د دې فرشتو د خولې درې نارې وځي. اوله ناره دا ده یا الله جل جلاله هغه نبی به څومره مقدس چې په کوم نبی باندې دا کتاب نازلېږي. او بله ناره دا ده چې یا الله هغه امت به څومره مقدس چې د کوم امت لپاره دا کتاب نازلېږي. یا الله هغه زړونه به څومره مقدس چې په کوم زړونو کې دا کتاب محفوظ کېږي. امت لپاره دا کتاب نازل شوی او د دې امت سره قدر نشته. د دې امت په زړونو کې دا کتاب محفوظ دی، د دې باوجود قسمه قسم ګناهونو کې اخته دی.